د افغان کډوالو لپاره ښه خبر انګلستان د افغانانو لپاره د ویزو پروګرام بیا پیلوي. په دې پروګرام کې هغه کسان چې انګلستان یې نیغ په نیغه کار کړی او ترڅنګ یې ځینې نورې برخې هم لري. برېټانیا د 100,000 افغانانو لپاره د بیا ویزو پروګرام پیلوي. دوستانو پریس نیوز ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ جوړ به یې. ویډیو راسره تر پایه وګورئ. زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. تازه او مهم خبر، برېټانیا یو ځل بیا خپلې ویزې پیلوي. افغانانو ته بیا ویزې ورکوي. 100,000 افغانان به وکولای شي چې برېټانیا ته ولاړ شي. تازه او مهم خبر، د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د راتلونکي کال 2022 په جنوري کې به په دغه هیواد کې افغان مېشتېدو لړۍ پیل کړي. د پلان له مخې په پام کې ده چې 100,000 افغانان په انګلستان کې نوې قبولۍ واخلي او ارام ژوند پیل کړي. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت دا پروګرام په نړۍ کې تر ټولو غوره بللی دی. دغه وزارت ټینګار کړی هغه کسان چې په افغانستان کې د برېټانیا د هڅو ملاتړ کوي د ارزښتونو لکه ډیموکراسي، ښځو حقوق، د بیان ازادي او د قانون حاکمیت دفاع یې کړې وي، دغه پروګرام په سر کې ځای لري. ترڅنګ هغه کسان چې ډېر زیان ورته متوجه دي، همدارنګه ښځې او نجونې هم په دې پروګرام کې شاملې دي او د اقلیتي ډلو غړي هم په پروګرام کې شامل دي. د انګلستان د کورنیو چارو وزارت زیاته کړې هغه کسان چې د پروګرام له لارې په انګلستان کې د استوګنې پلان لري د سختو امنیتي چکونو څخه به تېرېږي.